په دې ویډیو کې زه تاسو ته د تناسب اړیکه یا پروپورشنل ریلیشنشپ درپېژنم. د تناسب اړیکه څه ته وایي؟ کله چې د دوو متحولینو ترمنځ نسبت همیشه یو ثابت وي نو دې ته موږ وایو د تناسب اړیکه. راځو دې کې یو مثال کار کوو. راځو دلته موږ دوه متحولین اخلو، یو ته ایکس وایو او بل ته وای وایو. ایکس او وای. او داسې وایو چې کله چې ایکس یو وي وای څو کېږي؟ وای 3 کېږي. کله چې ایکس 2 وي وای شپږ کېږي. او کله چې ایکس 9 وي وای 27 کېږي. نو دلته دا یوه څنګه د تناسب اړیکه د دوی ترمنځ شتون لري. ولې موږ داسې وایو؟ ځکه چې د ایکس او وای ترمنځ نسبت یا موږ ویلی شو د وای او ایکس ترمنځ نسبت په دواړو طریقو ویلی شو، نسبت همیشه دلته پکې څنګه دی؟ ثابت دی. راځو دلته دا نسبت ګورو. نو راځو دلته لیکو چې وای پر ایکس که داسې ولیکو دا به مساوي شي وای پر ایکس دلته څو دی؟ 3 پر 1 کوم چې بیرته مساوي 3 کېږي. او دلته کېږي 6 پر 2 دا بیا هم مساوي په 3 دی. او په دې ځای کې دا کېږي 27 پر 9 کوم چې بیرته مساوي دی له 3 سره. نو موږ وایو چې په دغه صورت کې وای پر ایکس هر ځلې مساوي له څو سره کېږي؟ مساوي له 3 سره کېږي. نو نظر دغه خبرې ته موږ ویلی شو چې دلته څه شی شته؟ د تناسب اړیکه د دوی ترمنځ شته دی. نو دا چې ده د تناسب اړیکه لري. ایکس او وای دواړه یو بل سره متناسب دي. اوس راځو دا وایو چې که چیرې د تناسب اړیکه دوه متحولینو ترمنځ موجود نه وي هغه به څنګه وي؟ دا ډېر اسان ده. راځو موږ دلته دوه نور متحولین راخلو. مثلا A دا یو متحول شو او B بل متحول شو. اوس راځو داسې وایو چې که چیرې A یو وي B مساوي 3 کېږي. او که چیرې A 2 وي B مساوي 6 کېږي. او که چیرې A لس وي داسې وایو چې B بیا مساوي کېږي له 15 سره. نو دلته کېدای شي تاسې دا وګورئ، کېدای شي فکر وکړئ چې دلته A مساوي 1 دی نو B مساوي 3 کېږي. نو ښایي تاسې ووایئ چې B پر A نسبت مساوي شو له 3 سره کوم چې بیرته 3 دی. او دلته هم همداسې A که چیرې 2 شي B مساوي 6 کېږي. نو د B پر A نسبت بیا مساوي 6 پر 2 بیرته مساوي 3 کېږي. نو خو دلته بیا خبره داسې نه ده. دلته موږ وایو چې دا نه دی مساوي له څه سره؟ 15 پر 10 سره. ځکه 15 پر 10 بیرته 3 ځواب نه ورکوي. نو دا متناسب نه دی. د دې لپاره چې د دې ترمنځ د تناسب اړیکه موجوده وي باید د B پر A نسبت یا د دواړو متحولینو نسبت د تل لپاره یو ثابت عدد وي، یو شی وي. او دلته یو شی نه دی. نو موږ وایو چې دا متناسب نه دي. متناسب نه دي. دا یوه دلته B او A یو بل سره متناسب نه دي. نو د پام وړ خبره دا چې کله موږ غواړو د تناسب اړیکه پیدا کړو د متحولینو قیمتونه ګورو چې یو متحول یو قیمت واخلي بل ورسره څو قیمت اخلي. او بیا د هماغو قیمتونو څه شی را پیدا کوو؟ د هغوی نسبت پیدا کړو. لکه دلته موږ د وای پر ایکس نسبت لاسته راوړو چې په هر یو کې 3 و. همدارنګه موږ کولی شو چې د ایکس پر وای هم د دې متحول قیمتونه راواخلو او نسبتونه یې وګورو. نو موږ لیکلی شول چې ایکس پر وای دا مساوي کېږي له څو سره؟ 1 پر 3 سره. او بیا کوم چې مساوي دی له 2 پر 6 سره. او کوم چې مساوي دی له 9 پر 20 سره. نو په داسې حالت کې هر ځلې د ایکس او وای نسبت 1 پر 3 دی. او په دې حالت کې چې وای پر ایکس کې هر ځلې د دې نسبت 3 عدد و. دلته 1 پر 3 دی. نو ځکه په دواړو حالتونو کې دواړه د دوی نسبت یو شی راځي په ټولو قیمتونو سره. نو وایو چې د دې ترمنځ تناسب اړیکه شته. او دلته چې دی دا د دې ترمنځ تناسب اړیکه نشته دی.